ځینې کارونه چې ښځې کوي خو هغوی د دې کارونو په باره کې خپلو خاوندانو ته نه وایي، خپل خاوندانو نه دغه خبرې پټې ساتي، خو ډېر زیات زړه یې کېږي چې دغه کارونه وکړي او دغه کارونو کې د هغوی ډېره دلچسپي وي، یعنې شوق وي چې دغه کارونه وکړي. دغه کارونه کوم کوم دي؟ نن تاسو په دې ویډیو کې د داسې څه پټو رازونو نه خبرو چې یقینا تاسو به هم ډېر زیات حیران شئ. قدرمنو، په دې کې لومړی خبره چې لومړی کار هغه هره ښځه کوي، هره ښځه غواړي او چې خپل خاوند سره وکړي، هغه د کوروالي په باره کې ده. هره ښځه غواړي چې خپل خاوند سره کوروالي وکړي، خو خپل خاوند ته اظهار نشي کولای، په سترګو کې شرم حیا وي، د دې وجې نه چې زه سپکه ښکاره نه شم، بده ښکاره نه شم او خاوند مې راباندې بل څه ګمانونه کړي، نو خپل خاوند ته دغه خبرې اظهار نه کوي. نو دا هم یو ضروري خبره ده. دویمه خبره ده چې هره ښځه د خپل خاوند سره مینه کوي، ډېره زیاته مینه کوي، د مینې اظهار نه کوي ورسره، ځکه چې پښتنې ښځې شرمېږي په سترګو کې. دغه هم یو حیا وي چې خپل خاوند ته په کومه طریقه ووایي چې زه تا سره مینه کوم، خو په دې کې کومه د شرم خبره نشته. په کار ده چې خپل منځ کې مینه وکړي شي، خپل خاوند ته په مینه باندې وویل شي چې زه تا سره مینه کوم، او خاوند هم د هغې مینې جواب او د هغې مینې په یو ښه طریقې سره د هغې مننه وکړي. او دریم قسم هغه کار چې دا هم هره ښځه کوي خو د دې خاوند ته هم حال نه وایي، بلکې خپلو خپلوانو ته هم حال نه وایي، هغه د ښځو د سامان او سودا اخیستل دي. ښځې چې اکثر بازار ته لاړې شي، سامان واخلي، سودا واخلي، هر څه چې واخلي، نو چې کله کور ته راشي د هغې اصلي قیمت نه وایي. که یو څیز یې په 1000 روپۍ اخیستی وي، قیمت به یې 1300 وایي. که یو څیز یې په 1500 روپۍ اخیستی وي، قیمت به یې 3000 وایي. ځکه چې په دې چل سره دوی دا فکر کوي چې هسې نه موږ کم قیمت ووایو او موږ به د خلکو په نظر کې یو سپک غوندې ښکاره شو، خو په دې سره څوک د چا په نظر کې سپک نه ښکاره کېږي. نو په کار ده چې دې کې هم رښتیا وویل شي او د رښتیاو نه کار واخیستل شي. نو قدرمنو دوستانو، غوښتل مو چې دا ضروري معلومات تاسو سره شریک کړم. که ستاسو دا ویډیو خوښه شوې وي او د معلومات مو خوښ شوي وي، ویډیو لایک کړئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ. په آینده وخت کې به هم تاسو سره همدغسې نوي معلومات، نوي ویډیوګانې په وخت شریکېږي. یو جهان مننه چې تاسو موږ سره د ویډیو تر اخره پاتې شئ. خوشحاله اوسئ، بریالي اوسئ.